ایو سړی لیکل کړیو افسوس به لیکل کړیو چې زه روجماتي ټیمو د روجماتي نه مخکې زما یو ماشوم بچی هغه همداسې لګیو چې ماله کباب روجماتي د ټیم نږدې شو وی دې دوران کې چې کوم دی دا نقل اورېدو وی ما ته یو څو څپېړې ویستلې وی دې ماشوم چې کوم دی سلګۍ والی دا چې کوم دی غلی شو او زما نور ماشومان بچي یو پکې د 1200 کالو او دا غټ چې کوم دی مشرې بچی وي دا مې د 1200 کالو د روژه نیولې وه مشرانو 2 بچو مې روژه وه او موږ کدو پخ کړی او دا کدو مې څنګه پخ کړی په لار راتلم یو کس چې کوم دی کدوان کرلی ما ته وایي ځان سره کدو یوسه وی هغه کدو م پخ کړی ما هم روژه ماتی کو دې ماشومانو مې دې کدو سره هسې چې کوم دی ډوڼۍ چوکه کړلې وی ما ورته ویل چې بچو روټۍ خورئ که نه تاسو خو روژه نیولې وه وی راته وایي چې پلاره موږ د سره نن اډوږي وونه موږ روژه نیولې وه خو ګورې موږ وږي نه وی بیا چې کله روژه ماتی وشو ما دا خپل ماشوم بچي ته آواز وکړو چې بچیا راشه وی ده رامنډه کړله هغه څپېړې تېرې هغه سلګۍ ایرې زما په غېږ کې ما ته وایي ما ورته وویل چې بچیا وی راته وایي چې بابا زه کباب نه غواړم او دا کباب پې ولې غوښتم زما په چم کې یو ګاونډي و هغه ګاونډي چې کوم دی کباب پخول د هغه بوی زموږ کور ته راته نو ما چې کوم دی بچي ته وویل بچي ته مې وویل چې بچیا زه به تاله یو ورځ ډېر کباب راوړم وی راته وایي چې پلاره کباب اوس خو زما نه لګي کباب مې خوښ نه دي کباب مې بدې شي وی کباب چې کوم دی بوی م څښا کوي او کباب خلکو له ژبه م سیزي وی ما چې د دې ماشوم دا خبره واورېدله زما په زړه کې یو انقلاب رالی زړه مې ودردېده چې خدایه اوس خو دې ماشوم کباب پسې جړل دې ماشوم کباب غوښتل او اوس چې کوم دی دا ماشوم چې کوم دی ما ته وایي چې زما خو چې کوم دی کباب نه دي خوښ وی ما مې هغه مشر زوی ته آواز وکړو چې ته راشه تا ولې خوراک نه کوو ولې خفه وي وی راته وایي چې تا کله دا ماشوم و په دې ماشوم رور باندې خفه ومه وی ځکه چې کوم دی وی ما وایي دودي ما ده ته مې ویل چې تا دې ماشوم ته څه ویلې وی ما ورته ویلې چې خیر دی کباب مه خوره کباب چې کوم دی خلکو له ژبه سیزي کباب چې کوم دی بوی م بد کوي زما عزتمندو دا سړی وایي شپه وه شپه تېره شوله سهار زه راووتمه وی زما د هغه ګاونډي کور ته زما دا ماشوم بچی د هغه د دروازې مخې ته ناستی دی دا ماشوم بچی زما د هغه دغه ګاونډي کو دروازې مخې ته ناستی دی هغوی دسترخوان نه څنډلی دی چېرته ځای جارو کړی دی د کباب په دا غټې غټې ډکرې دا بار چې کوم دی پرتې دي وی زما دا ماشوم بچی چې ما سیکو وي ما ویل چې خدایه دا څومره په دې سهار وختي راوتی دی وی هغه د هغوی د کور مخې ته ناست دی خزله کې د کباب دا ټوکړې ګوري او هغه را خولې خولې ته کوي وی ما چې ورته وکتل زه نږدې ورغلمه چې زه یې سیک کړمه نو زما د سترګو زما چې کوم دی دا لیدلو سره یې رنګ زیړ شو چې کله رنګ زیړ شو وی ما ورته ویلې چې بچیه څه کوې وی لاس کې د کباب په ټوکړه نیولې ده او راته وایي چې پلاره زه خو کباب نه غواړم زه خو کباب نه خورم زما عزتمندو دا سړی څه وایي وی ما ویل چې الله دا غریبي دومره سخت شی دی دا بېوسي دومره سخت شی دی مشران خو به ګزاره وکړي چا ته به خپل ال ونه وي چا ته به خپل ځان ښه ونه کړي چا نه به سوال ونه کړي په ځان به سخته تېره کړي الله دا د غېږې ماشوم بچی ته به څوک صبروي دا د غېږې ماشوم به څوک صبروي کاش چې موږ او تاسو